السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د اے سی ایر کنډیشنو په رابطه باندې دا چې اے سی ایر کنډیشن په څو ډوله دي او کوم ډول په کومو ځایونو کې نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ، تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. عموما اے سی ایر کنډیشن دا په 15 ډوله دي چې دا 15 ډوله اے سی عبارت دي دوستانو. اول وینډو اے سی، دوهم سپلټ آی سی، دریم پورټیبل اے سی، څلورم انورټر اے سی، پنځم سنټرل اے سی. راځو دوستانو د دې 15 واړه اے سی نصب کولو ځایونو ته چې دا 15 ډوله اے سی په کومو ځایونو کې نصب او کنیکشن کیږي. اول راځو دوستانو وینډو اے سی ته. دا په درمیانه اتاقونو کې نصب او کنیکشن کیږي چې شدار او یا کڼکۍ ولري. تاسو کولی شئ د خپل اتاق په کړکۍ او یا شدار کې دا ډیر په اسانه توګه باندې نصب او کنیکشن کوي او خپل اتاق یخ وساتئ چې ډیره ښکلې او نرمه هوا لري. دوهم راځو دوستانو سپلټ آی سی ته. که چیرې ستاسې اتاقونه لوی او غټ وي او تاسې دوستانو شور نه خوښوئ، نو تاسې دوستانو د خپلو اتاقونو لپاره سپلټ آی سی انتخاب کړئ چې ښکلې او نرمه هوا لري. تاسې کولی شئ په خپلو اتاقونو کې سپلټ آی سی نصب او کنیکشن کړئ. دریم راځو دوستانو پورټیبل اے سی ته. پورټیبل اے سی هغه اے سی ته ویل کیږي دوستانو چې دا نه په دیوال او نه په شدار کې دا نصب او کنیکشن کیږي، بلکې دا د ایرکولر غوندې شکل لري، یعنی ګرځنده ایر کنډیشن دې ته ویل کیږي. که چیرې تاسې کوم اتاق موقت نیولی وي یا په دکان کې دوستانو تاسې غواړئ ایر کنډیشن ولګوئ، نو تاسې د پورټیبل اے سی څخه استفاده وکړئ ترڅو تاسې وکولی شئ ستاسې اتاق یا دکان دا په نورمال ډول باندې یخ وساتي او تاسې کولی شئ ډیر په اسانه باندې او ډیر په لږ قیمت باندې دا پورټیبل اے سی خریداري کوي او د خپل دکان یا اتاق لپاره نصب او کنیکشن کوي. څلورم راځو دوستانو انورټر اے سی ته. که چیرې دوستانو تاسې په دوامداره توګه د اے سی څخه استفاده کوئ او غواړئ په تاسې باندې د برق بیل یا د برق مصرف ډیر کم راشي، نو تاسې بیا د خپلو اتاقونو لپاره دوستانو انورټر اے سی انتخاب کړئ چې دا اے سی د نورو اے سیانو په پرتله باندې ډیرې کم مصرف لري او ډیره ښکلې یخه هوا لري. نو تاسې کولی شئ دوستانو که غواړئ ستاسې مصرف د برق دا کم راشي، نو تاسې د خپلو اتاقونو لپاره بیا انورټر اے سی انتخاب کوئ او په خپلو اتاقونو کې نصب او کنیکشن کوئ. پنځم او آخري راځو دوستانو سنټرل اے سی ته. سنټرل اے سی دوستانو که چیرې ستاسې اتاقونه، هالونه او دهلیزونه ډیر غټ او لوی وي او تاسې غواړئ په دغه ځایونو کې اے سی نصب او کنیکشن کوئ، نو د دغه غټو اتاقونو، هالونو او دهلیزونو لپاره دوستانو تاسې سنټرل اے سی انتخاب کوئ او په دغه مهمو ځایونو کې نصب او کنیکشن کوي او د دغه ښکلې هوا څخه خپل اتاقونه، هالونه او دهلیزونه یخ وساتئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اے سی ایر کنډیشنو د دې د ډولونو او د دې د انتخاب او نصب کولو د ځایونو په رابطه باندې وه. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.